السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو لامزین د کورم بلټن طرف نه تنن حاضر یم. نن پر کیمپ ګراوند کې موجود یم چې جماعت اسلامي پر خپل ټورنمنت پر چول شوی و د کې چې تقریبا 30 ټیمونو حصہ خوستي و. بادشاہ کرکٹ ټیم اور سپر کرکٹ ټیم پینل ته وته چې د کې میچ چلو دي ان شاء الله ډیټیل به تاسو ته بعد کې ملويږي چې لاست ویډیو کې به ته ملويږي چې میچ چا وین کړو. موږ سره اوسېږه تاسو مخ نه ټورنمنت جوړ کړو. جی دی خو تقریبا 2 میاشتې وشولې مسم ډیر زیات خراب په هغې وجې نه نن مسم متخو برېښېدلو مو خپل فینل وکړلو. ته دا څه مطلب دی پر جوړ کړی؟ نو مو خو دې علاقې ته بلکې ټول پاکستان ته دا امن پیغام ورکوو څو خلک د نشو نه باد شي هغه د سپورټ سره خپل تعلق جوړ کړي او دلته کې ډېر ښه سپورټسمین شته دي چې هغه ډېر زبردست پلیر دي. لکه موږ ټول پاکستان ته دا پیغام ورکوو چې موږ علاقه نن سبا امن کې دی او شکر الحمدلله ډېر ښه ځوانان لري. دلته کې اوس حکومت څه غوښتنه کوي د ګراوند باره کې؟ ګراوند څنګه دی؟ ګراوند خو جیت اوس خپله کسې چې هغه د گیم قابل نه دی حکومت نه او مو خپلو مشرون نه بور دا غوښتل کوو چې هغه د موته ښه زبردست کمپلیکس جوړ کړي دلته کې. نن ډېر زبردست پرفارمنس وکړه، څه وجه وه؟ بس مو کلاړیانو دا تمه وه چې ایوب مو ته گیم کوي او نور مو پلیر چې کوم و پلینګ ساتور ونه چلیدو. مو ساتور نه ډېر امید و چې مو ته به گیم کوي خو به ساتور ونه چلیدو او ډاکټر او زه اسې بس مو ډېر ښه گیم وکړو. خو چې دا گیم شروع کېدو هغه نه مخکې ته دومره ځان یې باور و؟ های مو ځان یې دومره باور و چې ټول پلیر ته مو ووایي چې زه وځم زه ته گیم کوم. خو ته د خپل کلونو څومره ورته عمل لرې په بولینګ کې؟ بولینګ کې موسی واجد دی ښه بال ولي او سپینر عمران دی موسی او اسیب دی ډاکټر دی رسه او زه خپله بولینګ کوم او انشاءالله مو به میچ ګټو. ځان ته چولی و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د جماعت اسلامي والا نه ډېر شکرګزار یم چې دوی موږ ته ټورنمنټ راکړو بیا ښه پر امن وشو او دا فاینل ورځه وه او زه په خپله انفیټ وم او موسی کلاړیان ونه او اصلا کې زه نه وتم موسی وکټې زر لاړې دې وجې نه زه بیټینګ ته ورغلم او بیا موسی هیټر ولاړو مو سلو وکټو ته ساتله او د وکټ ساتنې وجې نه مو سکور 142 وکړو. خو دا اوس د خپل بلونو څه عمل لري؟ انشاءالله مو بالینګ بیټینګ دی مو بالینګ سټرانګ دی انشاءالله ښه شکست سره به وایو مو بالینګ ډیفینس و انشاءالله دا به ښه صحیح ترتیب سره کوو. اوکې ډېر مننه چې ته نن چې کوم سکور اعلان کړی و دا غټ تارګیټ یې دیر کړو ته د مبارک څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې کوم تارګیټ یې وکړو د سوپر سټار ټیم ښه بیټینګ لاین وشو خو سکور یې وکړو. تارګیټ بیا دومره خوس نه دی فیچ لوز دی او بل الحمدلله مو سره چې کوم بیټینګ لاین دی مزمل امجد ایوب امین او کوم بیټینګ لاین دی انشاءالله دا سکور به خیزي هغه سره چې شي دومره خوس نه دی خو څه غلطي ورکړي ونه کړو انشاءالله. خو ته کوم پلیر نه توقع لرې چې به ښه پرفارمنس به ته وکړي بیټینګ لاین؟ یاره انشاءالله مو مزمل دی او محمد امین دی مو ډېره زیاته هغه د توقع زه ونه لرم چې دا به انشاءالله نن مو ته ښه پرفارمنس کوي خپل بادشاه ټیم دپاره به دا نن گیم کوي. طارق بھائی چې دا ګراوند څنګه دی تاسو د گیم ورکې کوئ دا خو د بالکل مارک سره لوبه کول دی؟ یاره ګراوند خو صاحب ډېر بېسوره دی او بالکل د گیم قابل نه دی خو مجبوري دی داسې ځای شته نه چې موږ خپل گیم ورکې وکړو. مو شوق دی جذبې دي نو ناکام نه مو گیم کوو کنې نور د گیم قابل ګراوند نه دی دا ځای. څنګه ګراوند ته ختلی؟ بس کوز مشمان ورته وایي چې پوسټ فاینل دی او ډېر احمدآباد مخکې میچونه شي او فاینل پاتې شوی او اوس نن د فاینل څه پروګرام یې جوړ کړی او ګراوند یې صفا کړی و چې نن ښه فاینل دی بس موږ څه لږ انجوایمنټ به وکړو ګراوند کې او څنګه کیل کوي او مخکې څنګه کیل او اوس څنګه کیل دی او د دې پوره راوختو. چې ته دا ګراوند نن سبا چې کس دا نن سبا ښه دی که تاسو زما کې دا ګراوند ښه و؟ جی بس موږ 1990 نه کرکټ کولو او دا ګراوند ټوټل شین و چمن پکې و او نن مو چې کاته ټوټل وچ شوی دی او دلته به بقاعده اوبه راتلې او زیړونې و نورې ونې وې د تماشا به انجوایمنټ د پوره سیري ته ناست و او نن سبا هېڅ نشته دی او د مشرانو دا لږه بېغوري ده چې څه کیلو باندې هېڅ توجه نه ورکوي. نن سبا چې دا کوم د ماشومانو کې گیم کې د کوم جوان گیم کې یا د مار سره لوبه کوي ته دغه ته څه ویل غواړې؟ نو بالکل دا حقیقت خبره ده ځکه چې ګراوند کې تیږې میږي ډېرې زیاتې دي او ډای مای چول او بالکل مشکل دی او خوږېږي چمړې ته سکین ته نقصان رسیږي. عابد بھائی چې ته څه انتظار کوې چې دلته کرکټ ته ویل بسم الله الرحمن الرحیم. موږ والا دلته ټورنمنټ جوړ کړی فټبال والا او دین بعد د فټبال میچ شروع کېږي مو ته انتظار دی بس دا یو ګراوند دی نو د کرکټ اور کې کو فټبال اور کې کو نو بس دې په انتظار دی. دا ګراوند د کرکټ یا د فټبال حقدار دی؟
یاره بالکل خو حقدار خو نه دي خو مو دا فیل کا ډېر کوشش وکړو ډېر فیلونه مو کړي د حکومت ته مو چې را د فوټبال او د کرکټ حقدار نه دي خو بیا هم مو خپل شوق ورکی پر کوو مو حکومت ته دا فیل دي چې یاره مو ته په دې باندې غور وکړل کې شي خو دا ګراوند کرکټ د لپاره بیل برابر کی او د فوټبال لپاره بیل مو بیا حکومت ډېر شکریا ادا خو د کې چې پلیئر ولوي څه حالات رسیږي یاره چې پلیئر ولګي نو هغه خامخا د هغه ډیمیج کیږي خوږیږي یا به لاس پامتیږي د فوټبال کې هغه نه څور زمخ کې اور کې غرزل او خپای خوګه شي اور کې ټول کونی دي تاړه دی اور کې نو کا حکومت لګ مسره هیلپ وکي تعاون وکي د ګراوند ته برابر کی نو ان شاء الله به پلیئر ته ډیر سہولات عامر صاحب ته په کرکټ پیږي او جی چې ته تاسو د کوم ټیم سپورټ کوئ زه ان شاء الله د بادشاہ ټیم کو سپورټ کوم حویلی سپورټ کوي ته بادشاہ کوم کلاړیون دی هغه سره مو گیم کړی دی مخکې ډېر ښه کلاړیون دی هغه ان شاء الله میچ بغټي پینل دا ګون څنګه دی امیر صاحب دا ګرون او ګراوند کې خدا دې ټولي تاړي دي او شګي دي ورکی کونی دي او خلک سو کوم کلاړي وغورځي ډېر زیات خپې ان پېټ شي او خوښ شوی دي لسونه خپې متيږي ورکی او ما ته پر اوزا کې کرے زغی والا کې کر دي دا وکي چاخ بو کیلو شي او کینسل اوت لګيږي نو حکومت ته پکور دی سې مو دا ګراوند څه پیدا وکي مو ته دا ګراوند جوړ کی او نور د خخو ګراوندونو ته جوړ کی او کزرمان کتن کو تاسو به میچ لیدلې وی چې بادشاہ ټیم ته شکست ورکړو سپر سټ ټیم دا خو میچ یو حساب چې څوک به ګټي څوک بیلی تر بل ویډیو پر لون متوار کې عزت دلو لا پمان